سهار د خپل فارم د صندوقونو ترڅنګ پیلوي. محمد یعقوب کندهار کې له کلونو راهیسې د خپل ورور سره یو ځای مچۍ پالي. هغه اوس د شاتو د مچیو سل صندوقونه لري. یعقوب وایي له خپل دې فارم څخه له کاله تر 1500 کیلو پورې شات ترلاسه کوي. دی وایي د شاتو د مچیو د روزنې کاروبار ګټور دی، خو تولید سوي شات یې باید بهرنیو هیوادونو ته واستول سي. تېر کال یې موږ ته په پسرلي کې 1000 کیلو اصل کړي دي. نو د اصلو بس بازار څه سره خراب دی، په دې خراب دی چې خلک په کمزوري اصل نو بري اصل خلک دغه کې ملاوټ کوي. نو زموږ بازار یې خراب کړی دی. موږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې وروجانه د اصلو ته سم بازار پیدا کړي یا یو خوا ته ووځي. د شاتو په دې فارم کې شاوخوا 100 صندوقه موجود دي. دغه فارم د مسؤلینو په وینا دغه صندوقونه هر کال 2 ځلې اصل ترې راوځي او هر صندوق 6 کیلو اصل تولیدوي. سږ کال کندهار کې د شاتو د تولید اندازه 9.5 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله 15 سلنه زیات دی. تیر کال دغه ولایت کې د تولید سوو شاتو اندازه 24 ټنه وه. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې سږ کال د شاتو د مچیو د روزنې د فارمونو شمیر هم 50 ته رسیدلی دی. د دغه اصلو د تولید علاوه په کندهار ولایت کې تقریبا 11 دانې خالص د اصلو پلورنځي جوړې شوې دي چې دا تقریبا 4 کاله مخکې په کندهار کې 2 دانې اصل پلورنځي وي، خو دا د اوس په دغه 2-3 کالو کې تعداد تقریبا 11 ته ورسېدله چې دا هم د اصلو په کاروبار د خلکو په تشویق او د خلکو د خوا یعنی د تقاضا په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا مهال کندهار کې د وطني شاتو 11 پلورنځي شتون لري. د شاتو پلورونکي وایي د وطني شاتو بازار هم ښه دی. کاروبار د خدای فضل د ښه روان ده، یو کال نه تر بله زیاتېږي که نه. اول کې هېڅ هم نه و، ډېر کم شی د ورځې باغه کېدو. بیا موږ دا دوکانو ته تقریبا د کندهار ټول سوپر مارکېټو ته دا نورو د 30-40 دوکانو ته مال ورکو ایښوده به هم پکې هغه به چې کله خر شو بیا به موږ ته پیسې راکولې. خو اوس الحمدلله په هغه دوکانو کې زیاتو کې چې وځي هغې ته ورکوو ښه وځي او دلته به هم خلک مراجعه ډېره کوي د موږ ته. اوس نظر اگر که دوکانونه هم زیات شوي دي خو خلک خوردن زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلینو ویلي چې دغه ولایت کې د تولید سوو شاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ لپاره هم د دوی هڅې روانې دي چې د دغه برخې په بشپړېدو سره به په بازار کې د افغاني شاتو اعتبار نور هم زیات سي.